دا د سپتمبر د میاشتې 4 تاریخ او 2019 عیسوي کال کله چې ما خپل لومړنی د یوټیوب چینل شروع کړ ځکه چې په دغه وخت کې زه خپل جاب نه ډیر زیات تنګ وم او بیا په 2020 عیسوي کال کې اخیرا زه د غلامۍ نه آزاد شوم او خپل بوس په خپل جوړ شوم. ولله ماته معلومه شو چې دغه په یوټیوب باندې کار کول ما مکمل په غلطه طریقه باندې کوم ځکه زمانه 4 کال واغستل. بس ما ذکر کو چې یو دویم یوټیوب چینل مې جوړ کو. دلته په دې نوی چینل باندې چې ما څنګه 3 ویډیوګانې اپلوډ کړلې نو ما وکتل چې صرف 500 نه زیات سبسکرایبرز پراله ویوز ته وګوره. زه ډیر زیات حیران شوم ځکه چې دا یو کلیر سیګنل و چې اوس وخت یوټیوب په ایزی موډ کې دی مطلب لګ نو ډیر آسان دی. کله چې دویم چینل ته ما وکتل نو دې سره مالګ ناراستی شروع کړه. یعنی ما وکتل چې په دې چینل کې ډیر زیات مهنت کوم په چینل کې ډیر زیات مهنت کوم کیمرې ته مخامخ کینم خبرې هر څه سکرپټ دا ټول هر څه زماري خو اوس AI راغلی دا د AI دور نه دا هر څه ماته AI کولی شي او زمانه ښه کولی شي. نو ما هارد ورک پرې غوښتو ډیر زیات مهنت به مې وکړو او دې په زمانه ما سمارټ ورک سٹارټ کړ یعنی د ذهن نه مې کار واغستو په فیس لیست چینل باندې مې کار سٹارټ کو په دې چینل باندې چې پاره کې نو زدا غشان کیمرې ته مخامخ راځم نور کې زما خبرې وي یعنی مطلب ټول کارونه یا زیات تر کارونه مونږ په AI باندې کوو. اوس درته ودسي د نه منلو سیس خیمه چې دا بس تاسو ذهن واړي مطلب د یوټیوب په اړه کې چې تاسو کم سوچ دی کنه دا به بدل کی. چې یاد وي درته دلته زه تاسو خپل ارننګ شو کول نه غواړم نه مې ورسره شوق شته صرف او صرف تاسو سترګې کولول غواړم تاسو ذهن کولول غواړم. دا وګوره دا ویوز دي په دې ویډیو باندې راغلي په کوم ویډیو باندې زموږ په دې ویډیو باندې تاسو پته وي تاسو سرچ کولای شئ دا چې موږ نه فیس والا دا فیس لیست نه خیر بیا مخ کې خبرې کو انورم درته خیم درینه ارننګ څومره شوی دومره ارننګ ته شوی خو په دې ارننګ باندې زه سټیسفاید نه وم مطلب زه په دې باندې خوشاله نه وم ځکه چې ما وغوښتل چې زه یو یوټیوب میلیونر جوړ شم. دا ارننګ ښه دی خو دومره نه دی ناشکره نه وم خو ما سره وغوښتل چې کامیابي راته ملو شي غټه کامیابي. نو په دې وجه باندې په دې چینل باندې موږ یو بل قسم ته ویډیو ټیسټ کړل. دا ویډیو تاسو کتلی شئ د میزان مبارک 1.4 میلیون ویوز پرال او په اډ ریونیو کې موږ د نن تقریبا $1000 دا موږ ته ملو شو خو صرف دا $1000 نه بلکې د سره 20000 شل زره ایکسترا دوم دی یوی ویډیو نه په کومه طریقه باندې نه په سپانسرشپ باندې نه په افیلیټ مارکیټینګ باندې بلکې صرف او صرف صحیح خلکو ته په ځان رسولو کې. او په دغه ځای کې زه د یوټیوب په ټول گیم باندې پوه شوم په سیستم باندې ورسېدم. اډ ریونیو کله چې تاسو 1000 سبسکرایبر پوره شي 4000 غنټې واچ ټایم تاسو چینل مونټایز شي تاسو په ویډیوز باندې کم اشتهارات راځي او دې پیسې تاسو ته ملاويږي دا $1000 هم کېدل شي 15000 هم کېدل شي $50000 هم کېدل شي. په دغه پیسو باندې کېدای شي چې تاسو میلیونر شئ او که چېرته تاسو په دې خفیه طریقه باندې کار وکړئ یعنی یو قسم ته ټریک ورته وایي چې د دې په اړه کې څوک هم خبرې نه کوي ځکه چې زیات تر خلک دا سوچ کوي چې زم پیسې ګټم او تیم ګټي نو په ما پتا کې څه فرق شو. خو زما خپل ایمان او یقین دار دی که چېرته زه تاسو پیسو ګټول یو طریقه وخم تم پرې ما پیسې ګټل شروع کی بلیم شروع کی نو زما جیب نه پیسې زی ګټا کنه نو که چېرته په دې طریقه باندې تاسو عمل وکړئ د دې خبرې زه تاسو ته ګارانټي درکوم دا ویډیو ځان سره سیو کړئ د سکرین شاټ واخلئ ان شاء الله تاسو به ضرور یو یوټیوب میلیونر جوړیږئ. راځئ چې دا هر سره تا خو په تفصیل سره خو په لاندو الفاظو کې هغه سټپ بای سټپ وخایم. نن په دې ویډیو کې تاسو ته ان شاء الله خپل د وو کالو د یوټیوب اټومیشن تجربه شیر کوم. نو که ته سیریزي او د یوټیوب اټومیشن بزنس ته راتلل غواړې بیا دا ویډیو ستاره لپاره ده. که ته غواړې چې د یوټیوب اټومیشن دنیا کې قدم کېږي نو ټول نه مخکې به تر ذکر کې چې ته به ځان لپاره نیش یا نیچ ورته سوق وي دا به سلیک کې د دې مطلب دی یو ټاپک یعنی چې ته به ویډیوز په سم باندې جوړې آی ته به مزاحیه ویډیو جوړې ته به کرکټ په اړه کې ویډیو جوړې ته به چاته انګلیش ښه میتھس به ښه د تاریخي ویډیوګانې به جوړې ویلاګ به جوړې کوم رقم چې ستا خو وي خو کله چې ته د نیش سلیک کولو دغه فیصله کې دلته به ډیر زیات احتیاط کې ځکه نیش سلیک کول دا ډیر زیات اهم دي. دا بالکل د دې لکه یو تخم کرل فرض کته یو تخم وکړو ډیر زیات خوري او مهنت دی ورسره وکړو تا ویل چې دا به د مالټو بوټي تا ما د مالټیو کې زو مالټي خرڅوم خو چې او د قتل نو هغه ته نارنجان وکړل نارنجانو کې د سره ګټه شته نو مطلب خواري دی وکړل خاصه فزول لاړله باغ د جوړ کو خو څه فائدې نشته ګټه ورکی نشته نو دا شنه ک غلط نیش غلط ټاپک ته خوخ کی چینل بری ګرو شي یو لک سبسکرایبرز بری میلیون کې بری خو څه فائدہ به نه اصلي به خلکو ته پلی بٹن نه غنه غکه نور سبب نه او کېدای چې پلی بٹن هم درنه کی زمونږ غلطیانو ته وګورئ او د دین لګز د کړو کوي دا خبرې څوک هم چاته نه کوي خو بس زما به څه پروا نشته. زمونږ دا چینل مونږ په پښتو کې شروع کو دا مونږ په پښتو کې شروع کو ځکه چې دومره علم نه او بل دې څوک اون چې مونږ ته دا ویلو چې را د ته چې په کوم ځای کې مهنت کې د دې مهنت دلته څه فائدہ نشته
د پښتو په وجه باندې زموږ سبسکرایبرز ډیر زیات په مشکل باندې ګرو کېدل ځکه چې پښتانه په شمار یو څو خلک دي په افغانستان او پاکستان کې دي مطلب ډیر دی خو دومره ډیر نه دي لکه څنګه چې په اردو هندي کې او څومره چې په انګلیش کې دي هغه ټول دنیا را دا ډیر لګ دي زموږ اډ ریونیو ډیر زیاته کم مطلب په نورو ځینو کې چې په زر ویوز باندې $10 ملويږي 15 ملويږي 10 ملويږي حتی چې 50 هم په ملويږي دلته موږ ته $0.5 $1 ځکه چې دا خلک د پاکستان او افغانستان دا غریب خلک دي دویمه غلطي صرف اډ ریونیو ته مو ګورئ مطلب کله چې تاسو زر سبسکرایبر پوره شي 3000 غنټې تاسو چینل مونټایز شي او بیا د یوټیوب د طرفه تاسو کومې پیسې ملويږي هغه ته اډ ریونیو وي صرف هغه ته مو ګورئ بلکې دې سره سره په سپانسرشپ باندې فوکس وکړئ په افیلیټ مارکیټینګ باندې او د ټولو نه بهترین په خپل پیډ سرویس باندې د خپل پیډ سرویس نه خرڅولو مطلب دا چې فار ایگزامپل ته د انګلیش یو ټیچر یې خلکو ته په یوټیوب باندې انګلیش ښایي نو ستا په ویډیو باندې چې کوم ویوز راځي خلک یې ګوري دغه پیسې خو به تاسو د یوټیوب نه ملويږي خو دې سره سره کچرتا د ویډیو په اخر کې د ویډیو په درمیان کې تاسو دسی وایي زموږ یو بل کورس دی موږ یو کورس ریکارډ کړی دی چې پاره کې به تاسو په شپږ میاشتو کې انګلیش زده کړئ کاغه تاسو اخیستل غواړئ زموږ ویب سټ ته راشئ یا موږ سره په واتساپ باندې رابطه وکړئ د یوټیوب نه هم ګټئ او د تاسو کوم کورس دی د دې نه هم تاسو ګټئ فار ایگزامپل ته یو ویډیو ایډیټر یې خلکو ته د ویډیو ایډیټینګ چل ښایي په یوټیوب باندې فری ویډیوز اپلوډ کړئ په هغه باندې ویوز راځي بیا په ویډیو کې خلکو ته وایي چې د ایډیټینګ په اړه کې زموږ یو کمپلیټ کورس دی کاغه تاسو اخیستل غواړئ موږ سره رابطه وکړئ فرض کړئ یو ډاکټر یې ته خلکو ته په یوټیوب باندې فری ټیپس ورکړئ د صحت په اړه کې او ته خلکو ته دا مې چې چېرته تاسو ما سره خبرې کول غواړئ لایو نو د یو مناسب فیس دی په دې نمبر موږ سره رابطه وکړئ لکه زموږ دا ویډیو چې دا د امیزون په اړه کې دا او 3 غنټې ده په دې باندې موږ ډیر زیات خواري وکړل خلکو ته هغه معلومات بالکل فری ورکړل د کوم چې نور خلک پیسې اخلي نو خلکو خوښه شو 1.4 میلیون ویوز پر د یوټیوب د طرفه دغه پیسې موږ ته ملو شي خو دې سره سره د عمدې یوې ویډیو نه موږ ته تقریبا د $10,000 نه زیات ډالر ملو شو هغه څنګه هغه د چې دا د امیزون په اړه کې دا او خلکو موږ سره کانټیکټ وکړو د پاکستان نه د افغانستان نه د یو اس اے کینیډا او د نورو ملکونو نه عمدې پښتنو چې دغه سیز امیزون دا موږ ته نورم په تفصیل سره وخایي انلاین کورسونه موږ سره خلکو وکړل فزیکل زموږ په پېښور کې انسټیټیوټ دی دلته خلک رالل او نور سرویسز موږ د دې ویډیو په مدد سره خلکو ته ورکړل او که چېرته دا ویډیو په پښتو کې نه وي په انګلیش کې یا په اردو کې وي نو دا $10,000 ایکسټرا ډالر چې کوم دي کنه دا به د 2 لکو نه زیاتو چې دا کورس ورکول سبات کار نه دی د کورس مطلب د ټیچینګ کول او ټیچینګ یو پیغمبري پیشه ده خو دې خبرې به خاص خیال ساتي چې چا پیسې اصل ضایع نه شي همدا شان نور مثالونه چې انټرنیټ موږ ته وایي یو دی علي عبدال کیدائ چې تاسو پیژنئ یو ډیر زیات فیمس یوټیوبر دی هر میاشت دا $1 لک د یوټیوب اډ ریونیو نه ګټي په ویډیو باندې چې کوم اشتهارات راځي او دې سره سره $15 لک دا د سرویس نه ګټي یو بل مثال ایمان ګاډزي $50,000 د اډ ریونیو نه ګټي او $2 میلیون د خپل سرویس نه ګټي دریم نمبر باندې ګراهم سټیفن $2 لک د اډ ریونیو نه ګټي هر میاشت کال خبره راته نه کوم او په میلیونونو ډالر د خپل سرویس نه ګټي همدا شان شاهد انور هر میاشت تقریبا $2,000 د یوټیوب نه ګټي اډ ریونیو او د $1 لک نه زیات د خپل سرویسز مطلب د ریجیکټ کورسز دي دا غي نه ګټي او بیا د امیزون نه خو پرې ده وګوره په یاد ساتي او دې خبرو ته خاص خیال وکړئ دغه چینل یا په انګلیش کې دي او یا په اردو کې دي په دې وجه باندې د دوی سرویس ریونیو اهم اډ ریونیو دا ډیره زیاته ده که چېرته په پښتو کې شي کنه دا به نش برابر شي ځکه چې هر یو پښتون نه خیمه زیات تر پښتانه کورس ته ډیر سپک ګوري $15,000 دا په یو پلیټر باندې ورکړي خو یو داسې کورس چې د لپاره لایف چینجینګ وکنه بیا وایي دا فراډ دی مطلب مې دا چې مهنت په داسې ځای کې وکړه چې تا ته فایده وکړي او خو ډیره فایده درته وکړي اوس دغه یو شارټ ویډیو کلیپ وګورئ دې سره به ستاسو په وجود باندې ویښته ودرېږي The next 30 days I brought in cash $102,900 in cash. That was with 96 subscribers. $100,000 in 30 days with just 96 subscribers. مطلب دغه کس چې کوم دی کنه صرف او صرف په 96 سبسکرایبرز باندې 96 سبسکرایبرز او د $1 لک نه زیات ډالر په دې باندې ګټلې دي ځکه چې د خپل پیډ سرویس خرڅ کړی دی او دې خبرو مطلب دا دی چې په یوټیوب کې ډیر سشتا څومره چې تاسو سوچ دی کنه د دې نم پکې ډیر زیات دی خو که چېرته ته صحیح نیش سلیکټ کړي او صحیح خلکو ته ځان ورسوي او دام پکې ضروری نه ده چې دا شانې زموږ په شانې برازي کیمرې ته مخامخ کینی او خبرې وکړي کته چېرته په خپل کیمرې ته کینی که په خپل ور کې رام نشي یعنی مطلب صرف خبرې وکړي کته دغه ټول کارونه په اي اي باندې وکړي نو بیا هم دا 100% ممکن دي اسې یو خبر مې ذهن ته رااله که سوچ کوم پښتانه دومره ودري چې ټول میاشت په $1.5 باندې کار کوي چې دا $15,000 شوی او نور خلک ودی
او په لکونو ډالر ګټي. د دې کیسې نتیجه دا که چېرته تاسو خپل چینل مونټایز کړئ نو تاسو به په زرګونو ډالر ګټئ. او که چېرته چینل مونټایز کولو سره سره تاسو خپل نالج خپل علم چې تاسو سره کم دی که دا تاسو مونټایز کړئ نو بیا به تاسو په ګارنټۍ سره په میلیونونو ډالر ګټئ. اگزامپل تاسو وکتل زما په دې ویډیو باندې که 1000 ویوز راشي او که 1 لک راشي الحمدلله ماته پروا نه راځي نه زه چې کوم او نه پدې کې دومره سشتا. زه خپل هم د انګلیش سایت ته وته الریډي. پر دې ویډیوز مطلب دا رې هغه کسان چې زما په شان دي په جون کې څه کول غواړي هغه خو بلک ډیر ایجوکیټ شي. که 1000 کسان ایجوکیټ نه کمانو لس کسان خو به ایجوکیټ کم کړي. یعنی مطلب دا خبرې فزول نه دي. مهرباني کوئ د خپل فائدې لپاره په دا خبرو باندې خامخا عمل وکړئ چې تاسو په کور کې ستاسو مور پلار ستانه خوشالي او ذریعہ زېما نو ان شاء الله چې زمانه به الله خوشاله. اوس دې وایي چې تار ځان لپاره نیش سلیکټ کو او ستاسو نیش دی یوټیوب اټومیشن. یعنی ته غواړې چې په یوټیوب باندې خلکو ته دا ټیچ کی او ستاسو لومړنی ویډیو ټاپک دی د یوټیوب اټومیشن فول کورس. اوس به تاسو کې یعنی په دویم نمبر باندې ته بل تا سکرپټ نه لیکي که ته غواړې چې ستاسو لومړنی ویډیو وایرل شي نو ته بیا د کار کې چې ته د ټول نه مخکې به ته تمنیل ډیزاین کړې د هر سره مخکې د خپل ویډیو تمنیل به جوړئ او دا شانې ټاپ یوټیوبرز کوي. مونږ په خپل هم داسې کوو. کیدائ چې دې باره کې تاسو ته چا نه ویلي خو دا یو راز دی. د هر سره مخکې تمنیل ډیزاین کړه. که غواړئ چې یو ډېر مؤثر تمنیل جوړ کړئ چې په خلکو باندې سم دستي اثر کوي او ستا تمنیل ته هم داسې ګوري نو بیا خپل تمنیل کې ټیکس ورکې بیخي ایډ کوم. یعنې مطلب په تمنیل باندې لیکل مه کوه او که ورکې کې نو ډېر زیات کم ورکې وکړه او هغه هم ډېر سوچ سمج سره ګولډن داسې جادویي الفاظ ورکې ایډ کړه چې په 2 سکندو کې دنه کوم پیغام چې ته خلکو ته ورکول غواړي چې دا ورکړي. ځکه چې تمنیل د ډېر وخت پورې په سکرین باندې نه ساريږي ویډیو ډایرکټ پلی کیږي. کله چې ستا ویډیو د یو کتونکي مخې ته راشي نو ټول مخکې هغه ستا تمنیل ګوري بیا په دویم نمبر باندې ستا ټایټل ته ګوري. نو په دې وجه باندې بوس موږ جوړو یو مسالېدار او ذایقه‌دار ټایټل چې هغه ته څنګه څوک وګوري بس تر ځان طرف ته راکش کی او په ویډیو باندې کلیک وکړي. او دې خبرې په خاص خیال ساتئ چې تاسو ټایټل شارټ وي مطلب ډیر اوږد نه وي پړپړې ورکې نه لیکئ. بل په دې کې هغه الفاظ نه وي کوم چې تاسو په تمنیل کې الریډي دي لکه الته موږ لیکل فول کورس دلته موږ لیکل فول کورس. روزانه به ماشوم نه جوړي او په دریم نمبر باندې چې په دې کې د سټوري ټیلینګ شانتي وي مطلب یو کیسه شانې ورکې پټوي. یعنی مطلب یو افیکټیو خبر په تمنیل کې وي یا په ټایټل کې وي پس د کس شک پیدا شي او په ویډیو باندې کلیک وکړي. کله چې تا د مخکې نه تمنیل پلان کې بیا ټایټل پلان کې نو اوس په دریم نمبر باندې ته بالکل ریډي چې یو کلر سکرپټ ولیکي. یو داسې سکرپټ چې هغې سره ستا لومړنی ویډیو وایرل شي او ستا په لومړنی ویډیو باندې ستا چینل مونیټایز شي. سکرپټ مطلب دا دی ته چې کوم ویډیو جوړول غواړې د هغې په باره کې به ټول پلانینګ وکړي. دا به ځان سره په یو کاپي کې ولیکي چې زه په ویډیو کې دا خبره کوم. او سکرپټ په لیکلو کې د ټولو نه اهم او لومړنی څیز هغه دی هوک. چې کله ته سکرپټ لیکي نو لاول به ته هوک پلان کړي اول به هوک لیکي بیا به نور سکرپټ لیکي. هوک څه ته وایي؟ د هوک اصل کې مطلب دی کونډه خلک چې په کبان رانیسي. د دې کونډې په سر کې یو څیز لګېدلی وي د هغې په مدد سره خلک کبان د ځان طرف ته توجه کوي او راګیروي. دلته هم د هوک همدغه مطلب دی خو لږ شی بدل دی. د هوک مطلب دی د ویډیو په سٹارټ کې یو پاورفل جادویي الفاظ چې کله یو کس تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړي او دغه الفاظ واوري نو چې تاسو په ویډیو کې شک پیدا شي دغه ټوله توجه تاسو طرف ته شي او هغه په دې باندې مجبور شي چې تاسو ویډیو به خامخا ګوري تر اخیره پورې. دې ته ویل کېږي هوک. نو لاول به تاسو هوک پلان کړئ. मैंने $25 लाख देकर ये जेट खरीदा है और 11 यूट्यूबर्स को इस पर हाथ रखने को कहा है. जो भी आखिर तक इस पर हाथ रख पाएगा वो इस जेट को जीत जाएगा. लेकिन किसी भी सूरत में अगर ये अपना हाथ हटाते हैं. इन्हें देखिए, ये है इलॉन मस्क की बेटी. आज ये 20 साल की है. करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके उस हेलीकॉप्टर में एक मिलिट्री स्क्वाड है और वो लैंड होने वाला है ठीक वहाँ. वो देखिए, अगर उस स्क्वाड ने मुझे आज का दिन खत्म होने से पहले ढूंढ लिया तो उन्हें मिलेंगे $1 लाख. भागो भागो जल्दी. हाँ, कल چې تاسو هوک ولیکئ د هوک نه بعد به بیا تاسو نور سکرپټ لیکئ. خو دا سکرپټ به بیا تاسو په یو داسې طریقې سره لیکئ لکه څنګه چې یو چین وي یو زنځیر وي یو کاړی د بل سره نښتې وي بله کاړی د بل سره نښتې وي چې دا اوس هر څه وي د هر څه په باره کې وي څه خبرې مو ورکې دا کړي وي خو چې په دې کې داسې د سټوري ټیلینګ وایب وي یعنې مطلب تا داسې بیان کړی وي لکه څنګه چې خلک یو کیسه کوي. کله چې یو کس کیسه اوري که نه د هغه ورکې شک وي چې اوس به څه کېږي اوس به څه کېږي اوس به څه کېږي او ټوله کیسه واوري. نو چې ستا سکرپټ هم داسې وي نو بیا به خلک تر اخیره پورې ګوري
او قسم دی چې تاسو به وګټئ. کله چې تاسو سکرپټ ولیکئ کمپلیټ شو، اوس به طرز کار کې چې دغه سکرپټ به ته ویډیو ته کنورټ کړئ، د ویډیو شکل به ورته ورکړئ. کته په وایس ورکول غواړي، یعنی مطلب په خپل کې کته په چرته په AI ټولز باندې کول غواړي، او کته غواړي چې فیس کیم ویډیو جوړ کړي بالکل زموږ په شان دی. نو څه چې ستا خو خوي څه چې تاسو بهتر راځي هغه شانو کا بالکل صحیح ده. ویډیو ریډي شو، خو اوس چینل نشته. پس دغه کاربو کې چې سیده بلار شي یوټیوب ته بالکل فری ورزانه لپاره یو چینل جوړ کړي. خو کله چې ته چینل کریټ کړې نو د خبرې خاص خیال وساته د دې نوم چې دا یونیک وي، مطلب په دې نوم باندې د بل چا چینل نه وي، او یو داسې نوم چې دا په خولې باندې خلګي اسه غب شپ باندې لګي. په دویم نمبر باندې چې دا نوم شارټ وي، اسنه چې پورا پړ دی لیکلي پلان کې خان ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ساينس اینڈ ټیکنالوژي شارټ نوم ولیکه. په دویم نمبر باندې چې داسې نوم چې خلکو ته په اسانه باندې یادېږي. چینل کریټ شو پرې کې څه اهم سیټینګ دی دغه باره کې په یوټیوب باندې ویډیوز وګورئ یا موږ ته په کمنټ سیکشن کې وایي، موږ به په ویډیو جوړ کړو. اوس ورشه دغه ویډیو اپلوډ کا، سیمپلی اپلوډ کړه لکه څنګه چې په فیسبوک باندې خپل تصویر اپلوډ کړئ. چې کله ویډیو اپلوډ شي نو بیا په دې باندې ویوز راوستل وي چې ستا ویډیو په زرګونو په لکونو خلک وګوري. د دې لپاره بیا تاسو SEO کوئ، یعنی SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن. خو پروا مه کوئ او یریږئ مه. دا تاسو بغیر د څه قسم پیډ ټولز نه کولای شئ او ډیر زیات په اسانه طریقې باندې په کومه طریقه باندې چې موږ په خپل کوو. د دې لپاره به تاسو سیمپلی د ذکرو کې چې یوټیوب ته بلار شئ. یوټیوب په سرچ بار کې خپل ټاپک سرچ کړئ لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. بیا تاسو مختلف قسم کیورډز دا به تاسو ټرای کړئ. نو یوټیوب به تاسو ته وښیي چې خلک په کوم الفاظو سره تاسو د ویډیو په شان ویډیوز یا کورس دا پیدا کوي، د پیدا کولو کوشش کوي. دا کوم الفاظ چې تاسو ښکاري دغه به تاسو لس 15 یا 20 داسې جملې الفاظ دا به تاسو راغونډ کړئ، او دغه به تاسو د یو نیچرل سټوري مطلب کیسه شان به تاسو جوړ کړئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. بیا به دا تاسو راوالي په ډسکرپشن کې به دا تاسو اډ کړئ، او تاسو چې د ویډیو لپاره کوم سکرپټ لیکل دی هغه تاسو اډ کړئ، مطلب دا یو ښه کار دی. بیا همدغه کیورډ چې کوم دی دا به تاسو په خپل ټیګز کې دا شان اډ کړئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. همدغه شان موږ هم کوو او همدغه شان ټاپ یوټیوبرز هم کوي. که چېرته دا ټول کارونه تاسو په خپل وکړئ سم چې تاسو په ویډیو کې وکتل نو دې ته ویل کېږي یوټیوب. خو که چېرته دغه کارونه تاسو په AI ټولز باندې وکړئ یا تاسو د دې لپاره څوک هایر کړئ مطلب د میاشتې تنخواه ورته ورکړئ نو بیا دې ته یوټیوب اټومیشن ویل کېږي. د یوټیوب اټومیشن مطلب دا چې بده کې دغه ټول کارونه دا ته په خپل نه کې دا ته اټومیټ کې. زه امید کوم چې دا ویډیو به یو ټایم ویسټ نه بلکې دنه تاسو ډیر زده کړئ او کوم خبر چې مارته وکړئ کنه مرته ډیر د زړه نه وکړئ. مهرباني وکړئ پرې باندې عمل خامخا وکړئ. زه دا نه وایم چې په یو هفته کې دنه به تاسو ته رزلټ ملو شي، خو دا ضرور وایم که چېرته دا خبره تاسو فالو کړئ نو په یو څو هفتو کې دنه به تاسو ته رزلټ ضرور ملو شي ان شاء الله، یا مې به چې یو څو میاشتې درنه واخلي. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې ټول هر څه تاسو نورم په تفصیل سره زده کړئ سټپ بای سټپ بالکل لکه د ماشومانو په شانې په اسانه پښتو کې، بیا تاسو زموږ د یوټیوب اټومیشن کمپلیټ کورس جوائن کولی شئ. په دې کورس کې ما خپل د 2 کالو د یوټیوب اټومیشن ایکسپیرینس شیر کړی. په کومه طریقه باندې چې مونږ کار کوو همدغه طریقه په دې کورس کې ښودل کیږي. یو کمپلیټ کورس دی چې ریګولر ورکی نوی ویډیوز راځي، اپډیټ ورکی راځي. که چېرته سیریز او واقعي یو یوټیوب میلیونر جوړیدل غواړئ نو زموږ کورس به ان شاء الله تاسو ته ډیره فایده وکړي، او په دې فیصله باندې به صرف تاسو خوشاله نه یې بلکې ان شاء الله تاسو فیملی هم په خوشاله. سیو ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو کې په الله سپارم.